السلام علیکم ملګرو، زه به تاسو ته نن د ویګاس د انسټالولو چل ښیم. ډېر اسانه طریقه ده. زه اوس راځم ویګاس ته. ویګاس سافټویر راوړم او ویګاس 7 مې اوس انسټالوم انشاءالله. ډېره اسانه طریقه ده. اوس راغلم ویګاس ته. دا ویګاس سافټویر مې راکولو کو. ویګاس راکولو شو. اوس په نیکسټ دا ویګاس کوډ دی. ډېره اسانه طریقه ده. اوس ځم سی ته. سی کې به زه ویګاس سی کې سونی ویګاس دا سونی ته رالم. دا ویګاس دی. ویګاس کې به دلته ما چې کوم هلته ویګاس انسټال کړو او د سی کې دی راغلی. سی کې پروت دی او دلته به لاندې کلیک وکړم. بیا نیکسټ دا اوس دوی خالي ځینه غواړي خو ما بس ما سره اتوماتیک ډک دي. ما سره ځکه چې ما انسټال کړو نو ما هلته ډیلیټ کو. نو چې ډیلیټ مې کو نو هغه خو دلته اتوماتیک ما سره خانې ډکې دي. نو به دغه څلور ځایه کې چارسده به له ځانه ډک کړي چې سم وله ورکړل که نه. او دلته ایمیل غواړي. بس ایمیل هم ورکړی دی. بیا لاندې کلیک غواړي. بیا مې نیکسټ کو. ما دلته اوس دا دوی وایي چې دې له نوم ورکړه چې تا سره سیو شي. نو دې به زه اوس نوم ورکړم. دلته ما ورکړو 5. دا زه به اوس سیو کړم. چې سیو مې کو دلته دا کوډ غواړي. دا کوډ به راوړی. دلته به را کاپي کړې او دلته به پیسټ کړې. نو او دا به فینش کړې. تا ته به ویګاس سافټویر راکولو شي. ډېره اسانه طریقه ده. څه ګران پکې نشته دی. بس په موبایل ریکارډینګ کوئ. هم پرې باندې کوئ. هر یو شي کوئ. دا ویګاس سافټویر راکولو شو. بس دلته موبایل ریکارډینګ راوړئ او دلته ښه مزیدار جوړوئ. د ویګاس کې ښه مزیدار ریکارډینګ به راځي. ښه ښکلې. نو دلته وله زه فایل جوړوم. دا مې ټریک مې وله جوړ کو آډیو. هلو. دا به زه اوس میک ته برابر کړم. هلو. هلو. د اوس ما ریکارډینګ ته برابر کو. نو انشاءالله تاسو ته به زه دې کې اوس د ایکوګانو د انسټالولو چل او دې ته به ایکوګانې څنګه راولي او هغې له به د اواز ښکلا ته به ایکوګانې څنګه جوړوي. نو انشاءالله په راروانه ویډیو کې به زه تاسو ته په ویګاس کې د ایکوګانو هغه انسټالیشن او هغه کوم انشاءالله. نو دومره څه ګران نه دي. بیا به خپل اوازونه ښکلي جوړوئ. به دا سافټویر به ځان ساده کمپیوټر لکه بس ساوند کارډ او میکونو ته هېڅ ضرورت نشته. به دا سافټویر انسټال کړئ په خپل سیسټم کې او بس په موبایل ریکارډینګ کوئ او اچوئ. نو اواز له به ښه ښکلې ښکلا تاسو ورکوئ. نو انشاءالله زه اوس
ستاسو نه اجازت غواړم او راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته زه دا ویګاس د ایکوګانو چل ښیم. نو بیا به پکې خپل اوازونه خو ښکلي جوړوئ او دې کې څه ګران نشته. نو بس زه درنه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.